اذا رسولې دي دوی خو زموږ د وطن د جوړېدو لپاره راغلي وو لکه تاجکستان ته جوړ کړي ازبکستان یې جوړ کړي ترکمنستان یې جوړ کړي کازاکستان یې جوړ کړي دا ټول زموږ د اسیا مسلمانانو د هر څه ورته جوړ کړل د قرآن جنګ کوي ستاره الله صاحب دغه قرآن باندې ایمان لري ان شاء الله مسلمان خو یاست نو تا پوښتنه ته ولې ما څه کوې زه هېڅ په قرآن ایمان نه لرم زه هېڅ په اسلام ایمان نه لرم تا فکر وکړه زه جرمنۍ یا جاپانۍ درسره ناست بیا خو ته اول بحث به د ایمان وکړو بله هغې به د مسله راسو ایمان پرېږده د غم ایمان دي زه تو مکتب جوړ کړه شفاخانه جوړه کړه طیاره جوړه کړه د دنیا سره ځان برابر کړه ته ماته څه وایې ته ماته نور غزلې مه وایې ته هغه ظلمه ته په دې باندې ما سره خبرې وکړه زه شفاخانه جوړوم ته یې نه یې نو ته چشمه یعنې ښه اوسې راغلل یعنې ښه اوسې راغلل وروره تاجکستان ازبکستان ترکمنستان نه د چا کور بمبار کړي نه د چا سړک بمبار کړي د چا زوی مړ کړي ته دا څه خبرې کوې اوس زه ستاسې پوښتنه کوم اوس صبر وکړه ته ګوره صبر وکړه ته ملا رزاق پېژنې ملا رزاق پېژنې ملا رزاق پېژنې پوه نه شوم خبر باندې اواز ګډوډ ده ملا رزاق پېژنې څوک ملا رزاق تاسې لږ په واضح ډول وایئ چې ما لږ انټرنټ کې ضعیف ده ملا رزاق پیژنې که نه پیژنې ملا رزاق ملا رضا بله هو ملا رزاق ملا رزاق نه ملا رضا نه پیژنم وسړی ولې سر ورسره خوږوي د خپل شل کاله غریب عمر دا په یو خارجي هېواد کې ژوند کوي استغفر وزیر صاحب زه افغانستان کې په نهمه حوزې کې ژوند کوم اما صاحب ګوره دغه مه سره کوئ ته ګوره زما تا به سره وکړه ملا رزاق چې دی زما تربور دی ملا رزاق هغه سړی و هغه په مزاره کې د 8000 طالبانو مشر څه و زه د طالبانو څخه ناولده سړی نه یم ته دا سوچ مه کوه ملا رزاق د طالبانو وزیر دفاع و ملا رزاق د آیسای جاسوس د پلار د نیکه څه دی په چمن کې هغه د چمن دی دا نحن المرکان چې دی و د انیل المرکان د خلکو رسول دا د چمن و اوس هم په چمن کې دی کله چې طالبانو حکومت په چمن کې لیونی نه پیدا کېدی چې پلانې لیونی چی دی په پلانې ځای کې وزیر دی او بیا ګوره د طالبانو په وخت کې د افغانستان بیرغ نو قانون اساسي نو پارلیمنت نو په اقوام متحده کې نماینده نو دنیا په رسمیت نه پیژندي دا دولت نه دی هغه ته موږ غلامانو د چا غلامانو د سعودي عرب غلامانو د پاکستان غلامانو چې بس په افغانستان کې څوک راته کښېنولی خپل نماینده سعودي عرب دا څه بلا دی دا اسامه بن لادن چې څه به اسامه بن لادن ویل هغه به کېدل مه کوئ محترمو مه کوئ محترمو دا شپږ کاله د افغانستان حکومت د طالبانو د څه جوړ کړي یونیورسټي یې جوړه که نه مکتب یې جوړ کړي نه سړک یې جوړ کړي نه نو ته څه کوې خانه دې خرابه چې بس ناست یې په مسجد کې بس لښتې دې راته نیولي دي په لښتو خو وطن نه جوړېږي وروره که ته وطن په لښتو جوړه دا دې بیا راته وویل چې بس کوم ته لښتې بندې کړي مه کوه ځوان سړی لږ آینده ژوند جوړ کړه لږ و نور ته ښې خبرې وکړه ته خو زموږ د بچي پر ځای زموږ پر تا کسان په قرآن زړه سوځي ته دا فکر مه کوه چې موږ د تا سره جنجال کوو یا به د تا سره ضد کوو بخښنه غواړم زما د خبرو څخه خفه سوی نه نه هغه لاړو ستار لاله ولاړو نوبت هم ستاسو دی که امان الله منګل صاحب مهرباني ما د بل چا نمبر ونیو وروره بخښنه غواړم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته تاسو ټولو ملګرو او د لایف کتونکو ته ټولو ته سلامونه لیکل احترامات وړاندې کوم زه خو دا خبرې لرم چې دلته موږ د جهادیانو په خبرو باندې دوکه شوي چې دا جهاد دی او دا پلاقی شی دی او دا ملایان دي پرون چې کله د سرو روسانو د لښکرو وتلو ورځ وه چې ګلبدین کومې خبرې وکړې د اشرف غني په ضد او د افغانستان د حکومت په ضد خبرې کولې لکه څرنګه کار مو چې د روسانو سره وکړو اشرف غني داسې کار به له تا سره کوم ای غولنه ای ته ځان ته جهادي رهبر وایې لونګۍ دې ویلې هلته ناستې ته دې یو سپي غوندې راغلې دلته راوستلې او چا هغه نه درکول چې اشرف غني راوستي اوس بیا همدا چې د نجونه ورکوي هغه ورکوي چې د سرو لښکرو سره مې څنګه کار کړی ډاکټر نجیب حکومت سره مې څنګه کار کړی رقم به تا سره وکړم هېڅکله داسې کار نشي کولی
څوک د ګلبدین او د جهادیانو په خبرو د سیاب او داسې نور سپي د جهادیان ځان ته وایي دوی په خبرو باندې دوکه کېږي، هېڅکله دې مه دوکه کېږي. دا ټول خرقوسان دي، جهاد نشته. جهاد هغه چا کړی دی چې نه جهاد نه یادوي. عبدالله دا بل عبدالله ته راته جګ شي وایي زه جهادي رهبر یم. جهادي رهبر هېڅکله نه یې. جهاد یې چېرته کړی؟ جهاد خو د نوم یادولو لپاره نه کوي. جهاد چې څوک کوي جهاد فی سبیل الله خو هغه دی چې څوک یې بیا یاد نه کوي. جهاد څنګه جهاد په افغانانو باندې جهاد روا دی که نه؟ څوک چې دا لایف ګوري او څوک یې واوري دا جهاد دی که نه؟ په افغانستان کې جهاد په چا روا دی؟ په روس روا دی، په کافر روا دی، په افغان جهاد نه دی روا. همدومره وه. بس وروسته بیا خبرې وکړو. ډېره مننه. خوشحاله اوسئ، آباد اوسئ. منډوخیل صاحب که زموږ اواز لرئ مهرباني. مننه اکوزي صاحب، سلامونه تا ته او بیا ستار لالا ته، داسې سعدالله سکزي ته او زخمي وزیر او ټولو لیدونکو، شفیق جان خیل، ټولو ته سلامونه او ضروري ولس ټولو ته سلامونه احترامات. علیکم سلام. وعلیکم سلام. قدرمنو، دلته چې موږ کله هم هر وخت چې کله بحث کوو، مباحثه کوو، نو له اوله ورځې څخه موږ دا خبره ډېره په واضح او ډېره په ښکاره یې کوو چې له اولې ورځې څخه چې کله د جهاد په نامه فساد راغی د دو ټولو عواملو تر دا نن ورځې پورې د مذهب په نامه د اسلام د مذهب تر چتر لاندې د پردیو د دشمنو د ISI او د نورو د دروغجنو فتوو له لاسه ځاخه افغان وژنه شروع شوې ده. همدا همتننه روانه ده. نه مخکې جهاد و نه اوس جهاد دی. دلته یو ځوان راغلی و، ستار الله سره خبرې کولې، احمد ګل و که احمد و که څوک و، چې فلانکي دا وکړو فلانکي دا وکړو. په ټوله نړۍ کې دا کېږي. دوه تنظیمونه وي، دوه ګوندونه وي، اختلاف سره راسي، په اختلاف کې تاوانونه هم وسي. خو سوال دلته دا دی چې دې دروغجن فساد ته دا فتوی چا ورکړي؟ دا مذهبي رنګ ورکړي چا؟ نن هغه خلک څوک مړه دي او څوک ژوندي دي چې چا دغه فتوی جوړې کړې وي، چا دغه ناروا فسادګري جوړه کړې وه، ها خلک په ډاډه سره په میډیا کې ناستې خبرې کوي او خاندي هم، وایي موږ خو داسې دا ګامونه موږ پیسې هم ورکړي، دا کیسې هم ورکړي، او دوی اوس هم له هغه خبرې کوي. د دغو خبرو راتېر شئ. نه مخکې جهاد و نه اوس جهاد دی. دروغجنې فتوی د مذهب تر نامه لاندې دوی لا اوس هم ناست دي. څوک په مسجدو کې خبرې کوي، په ارګ کې ناست دي، ارګ له څنګه ناست وي، د جمعې په خطبو کې خبرې کوي، څوک څه وایي. دا ټول دروغجن دي. دا ټولو د افغان وژنې دا قاتلان دي. د پردیو فتوی راوړلې پر سپینو معصومه افغانانو باندې وتپلې تر ننه پورې. اوس دوی له هغو فتوو دوی خپله ځان نشي خلاصولی. دا د الله تعالی اوس ګورئ، د الله تعالی بل نظام دی. دوی خپله یو بل سره فتوی سره وویل، لکه دلته ستار لالا زخمي وزیر هم دا خبرې اشاره وکړه چې رباني او ګلبدین دغه و، بیا د دوی په خلاف باندې جنګونه چا وکړل. دلته د مذهب خبرې نشته قدرمنه، نه د مذهب بحث ته. دا ټول دا 40 کلنه دا ټوله فسادګري وه. یو افغان به دې ته د جهاد او د مذهب نوم نه ورکوایسته. مننه. مخکې تاسو بحث وکړئ، خبرې وکړئ، بل چاته وخت ورکړئ. مننه. ګورئ، زه یو دوه درې خبرې په دغه د منډوخیل صاحب او د نورو وروڼو په خبرو باندې کول غواړم. ډېر زیات وبه کوي که دلته د بل چا نمبر هم وي. زه داسې وایم چې که د ګلبدین د رباني صاحب د وروس په خلاف جهاد یې کړی و، بیا د هغه په خلاف طالبان ولې راجګ شول؟ ولې دغه په افغانستان کې
دا د خدای دنیا مسلمانان ووزل دلته خو بیا په هغه وخت کې نو روس موجود نه امریکا موجود او بیا د جهاد چا سره کاوه خو کې ناستلی به ور سره خبرې به ور سره کړې وي د سولې لارې نه بغږېدلی ول د یو مذاکراتي ټیم به جوړ کړی وو یو استراري غونډه به راغوښتې وه مسیران به راټول کړي وو که نه دې ته ضرورت و چې له کوټې او له پېښور نه وروره بس دغه د موټرسایکل یو دا پسې را شروع کړې او بس دا توره یې وکړه چې ډاکټر نجیب مې درته راځوړم که او نن هم نارې وایي چې شی هغه د اشرف غنی تام ولاکه پریدم تام راځوړم خدای ته اشرف غنی هم راځوړم کړی د ډاکټر نجیب پیغور خو نن پنجاب درکې زه دا یو پیغور بلم په دکونه پورې وتړی چې دې پیغور هم درکې ته نن د پنجاب نه ځان دې پیغور نه خلاص کنه چې پنجابی نن هم درته وایي وای څنګه مې درته ډاکټر نجیب سره درته په خپل کور کې ووازه همدغه څه به وای نور هم درته وزنم نور نو ته هم لیک ځان کې غیرت پیدا کا ته هم اخر دې پرون جهاد لکه څنګه چې مندوخیل صاحب ولکه نه جهاد نو ولکه دا جهاد مګرم په یغه جهاد او په دغه جهاد کې هغه خلک مسلمانان لبینه کې لاړل هغه بالکل په حق باندې وکړي چې هغه څوک تر نه خبر او یغور اختیار د اسلام او د دین جذبه په ځل کې وسړی جهاد دی ته وایي چې وسی په قبرو باندې په میلیارډو روپۍ لګېدلې دي جهاد دی ته وایي چې نن وروره هر سړی په اروپا او په امریکا په استرالیا په کاناډا او په جرمني فرانسه او ترکیه او دوبۍ کې وروره غټ بلند منزل لري دې ته جهاد وایي جهادیان خو هغه دي قسم په خدای د وسم زمون ورونه یې دي په خارجي وادو کې وروره مزدوریان کوي جهاد خو یو خلکو وکړي چې نن الله سب کې نسته وسم ورور د سوال روپې ته ناشې دي د چندې د خیري روپې ته ناشې دي ریړې لګولې دي ولاکه دومره روپې ورسره چې یو کور ځان ته جوړ کړي دومره روپې ولاکه ورسره چې مقام ته ځان ته ورور یو دوړه په واخلي وړ په واخلي وخلکو د خدای په خاطر وکړي نور د دروغ په خبرو باندې ځانونه مغلطه وي کوم د ځانونه غلطه وي او دغه ته چکچاکي وي بیا نو غلام ملسه دغه پښتنه هیڅ چام لزانه و نکړله وس دلته یو راغلی یو ډم راغلی د اڅکسي صاحب نه پښتنه کوله صد الله اڅکسي صاحب نه وای دومره پیسې افغانستان ته راغلي د کندهار سرک ټیم په جوړ نه کدا پیغور د ځان ته ورکه چې هغه جوړ کړی یو د اړنګ چاک دا پښتنه د لزانه وکه چې دا اړنګ سوی دا جوړ سوی یو د اړنګ چاک دا پښتنه د لزانه وکه چې دا غنن خارجي هوا ته پیسې وړل کیږي دغه خارجي هوا ته د پیسو جوړولو زمينه چا برابر کړي خو هم دغه ته کته دلته په افغانستان کې جنگونه کې ته سوله وکې ته کینی ته افغانانو نه وزني نو د باندې د پیسو د وسلو زمينه به څوک برابر خو کاغه غلا کړي د مغه خو به پم د افغانستان کې یو آبادی خو به پیو کې یو مارکیټ خو به جوړ کې یو فیکټری یو کمپنی خو به جوړ کې یو 15 کس افغانان خو به کار ور سره وکړي ډېر مننه بل ته وخت ورکړل کولی مننه خوشاله اوسئ ستار لاله مهرباني مصروفه نه اسم بطن ستاسو ملګرو دوستانو رښتیا په خدای دغه درانه بازونه واورم دا درانه خبرې